بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نوراغان ریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسیږئ. 14 درس ته په خیر راغلاست. په 14 درس کښې د انګریزي ژبې د زمانو څخه present perfect tense یا حاضره بشپړه زمانه لرو. وړاندې له دې چې د دې زمانې جملې او فارمولې تاسو ته وړاندې کړو، یو ځلې د دې زمانې پر پېژندنې او تفصیل باندې غور وکړئ. یو ځای راسره وګورئ. present perfect tense، حاضره بشپړه زمانه، اوسنۍ بشپړه زمانه. Definition: The present perfect tense is used when we talk about something that happened in a period of time up to the present. تعريف: حاضره بشپړه زمانه د نږدې بشپړو سوو کارونو لپاره کارول کیږي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي کړونه یا فعلونه دوه دي، لکه have او has، چې have د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه they, we, you names. has د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه he, she, it, name. په دې زمانه کې د فعل دریم حالت کارول کیږي. اوس هم راځو د دې زمانې فارمولو او جملو ته. لومړی پوزیټیو فارمولا مثبته فارمولا ده. تاسو پوهیږئ چې هره زمانه د پوزیټیو فارمولې یا مثبتې فارمولې څخه راپیلېږي. لومړی سبجیکټ فاعل د جملې دی پلس هیلپینګ ورب یا ایچ وي دی. هیلپینګ ورب په دې زمانې کښې کومکي یا مرستندویه فعلونه دوه دي، لکه هیو او هز، چې هیو د جمع فاعلونو لپاره استعمالیږي او هز د مفردو فاعلونو لپاره استعمالیږي. تاسې په تفصیل کې مخکې واورېدل. د هغه څخه وروسته ورب ثرد فارم د فعل سره دریم حالت استفاده کیږي. یو شی باید یاد کړئ، په ټولو بشپړه زمانو کې د فعل دریم حالت استعمالیږي، یعنی تکمیل یا بشپړه حالت د دې زمانو پېژندنه ده. او د هغه څخه وروسته ابجکټ د جملې یا مفعول د جملې دی. راځو لاندې مثالونه ته. They have eaten food. They have eaten food. دوی سمدستي خواړه وخوړل. یعنې د دوی کار په حاضر مهال په حاضر وخت کې بشپړ سو. اوس جمله د فارمولې مطابق کوو. They سبجیکټ د جملې دی یا فاعل د جملې دی. have یو د کومکي فعلونو یا مرستندویه فعلونو څخه دی. موږ مخکې ویلي وو چې have د جمع فاعلونو لپاره استعمالیږي یا استفاده کیږي. او eaten هم ورب ثرد فارم د فعل دریم حالت دی. food هم د جملې object یا مفعول دی. دوهم مثال کې she has gone to Kabul. she has gone to Kabul دا سمدستي کابل ته ولاړه، یعنی د دې کار او فعالیت په حاضر مهال کې بشپړ سو. اوس she سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. has کومکي فعل یا مرستندویه فعل دی. موږ تاسو په تفصیل کې ویلي وو چې has د مفردو فاعلونو لپاره استعمالیږي. او راځو gone هم د ورب دریم حالت دی او to Kabul هم ابجکټ د جملې دی. دوهمه جمله ده نیگیټیو فارمولا، منفي فارمولا. فارمولې په دې ډول ده: سبجیکټ پلس have has پلس not پلس ورب ثرد فارم پلس object. مثالونه په دې ډول دي: I have not finished my work. I have not finished my work. ما سمدستي خپل کار بشپړ نه کړ یا ما سمدستي خپل کار خلاص نه کړ. I سبجیکټ د جملې دی. have کومکي فعل یا مرستندویه فعل د جملې دی. not نیگیټیو فارم منفي بڼه د جملې ده. finished د ورب دریم حالت دی. my work هم ابجکټ د جملې کې حسابیږي. دوهم مثال یې we have not cooked rice for tonight. We have not cooked rice for tonight. موږ سمدستي د نن شپې لپاره ورجې پخې نه کړې. we سبجیکټ یا فاعل د جملې سو. have کومکي فعل یا مرستندویه فعل د جملې دی چې دا د جمع فاعلونو لپاره استعمالیږي. we هم جمع دی.
وي د یوه څخه زیات 2 3 4 5 چار څومره شمېر وي. not هم نیګیټیو فورم دی. cooked د فعل دریم حالت دی او race for tonight هم object د جملې یا مفعول د جملې دی. interrogative formula پوښتنیزه یا سوالیه فارموله ده. تاسو پوهیږئ هر کله چې موږ سوالیه یا پوښتنیزې فارمولې جوړوو د هرې زمانې کومکي یا مرستندویه فعلونه د جملې په سر کې ایښودل کیږي او د هغه څخه وروسته فاعل فعل او مفعول د جملې ورپسې اضافه کیږي. همدغسې موږ هم دلته کړي دي HV helping verb کومکي یا مرستندویه فعلونه چې دي have او has دي. د هغه څخه وروسته subject فاعل د جملې دی، وروسته verb third form فعل د دریم حالت سره یو ځای او د هغه څخه وروسته object د جملې او question mark دی. په ټولو سوالیه جملو کښې question mark یا پوښتنیز علامې استفاده کیږي او استعمالیږي. دا هم باید 100% کې یادې وي. مثال داسې دی have you found your pen؟ have you found your pen؟ آیا تاسو سمدستي خپل قلم پیدا کړ؟ د ځای کښې have کومکي فعل یا مرستندویه فعل دی، you subject د جملې سو، found هم د فعل دریم حالت سو، your pen هم object د جملې دی. دوهمه جمله ده has he cleaned his room؟ has he cleaned his room؟ آیا د سمدستي خپل وطاق یا خونه پاکه کړه؟ د ځای کښې has کومکي فعل یا مرستندویه فعل دی، he subject یا فاعل د جملې سو، cleaned د verb دریم حالت یا third form of the verb سو او his room هم object د جملې یا مفعول د جملې دی. اخیرنۍ جملې کښې interrogative negative فارموله کې یا منفي پوښتنیزه فارموله کښې دوه قسمه فارمولې لرو. یوه ته یې فرمل فارموله، بل ته یې انفرمل فارموله ویل کېږي. اوس فارمولې په دې کښې کوم یوه ده؟ لومړی HV helping verb have has plus subject plus not plus verb third form plus object. هر کله چې د کومکي فعل څخه وروسته په interrogative negative کې د کومکي فعلونو څخه وروسته subject او فاعل استعمال سو، د فاعل څخه وروسته not راغی، دغه ته فرمل فارمولاس یا رسمي فارمولې ویل کېږي. دوهمه فارموله HV یا helping verb have has plus not plus subject plus verb third form plus object. هر کله چې د interrogative negative فارمولو کې د کومکي فعلونو یا مرستندویو فعلونو څخه وروسته د سمدستي not استفاده سي، هغه ته informal فارموله وایي یا غیر رسمي فارمولې وایي. د دې استعمال او کارونه کې rare ستا یا لږ استعمالیږي او استفاده کیږي. مثال لومړی مثال دی have you not spoken پښتو؟ have you not spoken پښتو؟ آیا تاسو سمدستي په پښتو خبرې ونه کړې؟ آیا تاسو سمدستي په پښتو خبرې ونه کړې یا دا کار په حاضر وخت کې تکمیل نه کړ؟ د ځای کښې have کومکي فعل یا مرستندویه فعل دی، you subject د جملې راغی، not negative form سو، spoken د فعل دریم حالت سو او پښتو هم object د جملې یا مفعول د جملې سو. دوهم مثال یې has not she learned words؟ has not she learned words؟ آیا دې سمدستي لغاتونه زده نه کړه؟ د ځای کښې has کومکي یا مرستندویه فعل د جملې سو، not negative form سو، she subject او learned د فعل دریم حالت یا verb third form سو، words هم object د جملې یا مفعول د جملې سو. دغه مو د نن ورځې درس و چې حاضره بشپړه زمانه مو پکښه تدریس کړله. هیله ده چې زموږ نور درسونه هم را سره تعقیب کړئ او تیر درسونه مو هم وګورئ تر څو تر دې ځای پورې چې موږ راغلي یو تاسې زموږ درسونه په ښه بڼه باندې وګورئ او تعقیب کړئ. یوه هیله دا لرم چې هر کله زموږ درسونه وړاندې کیږي د هغه دپاره خاص د نوټ کتابچې راسره ولرئ،
زموږ تشریحات او خبرې او ځینې کلمې راځي هغه راسره یاداشتوئ. هر کله که چیرې تاسو ستونزه ولرئ تاسو کولی شئ په یوټیوب چینل کې یا فیسبوک پاڼه کې خپل ستونزه په کمنټ کې ولیکئ تر څو موږ بیا هغه درته ځواب کړو. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.